د غزني برېښنا ریاست نوې اداري ودانۍ چې په 400 متره مربع ځمکه کې په 2 پوړونو کې په پاخه او اساسي شکل رغول شوې 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او ټولې اړینې اسانتیاوې لري. دا نوې اداري ودانۍ یوازې د فزیکي جوړښت استازیتوب نه کوي، دا د خدماتو کیفیت لوړولو او د افغانستان برېښنا شرکت د پراخو کارونو دننه د مورال لوړولو لپاره یو مهم ګام دی. تعمیر جوړول په صحیح معنا کې په اصلي معنا کې د تعمیر ښایست دا ده چې هغه د خلکو خدمت وکړلی شي، د خلکو کارونه پکې وشي او د خلکو ستونزې پکې حل شي، نو بیا علی دا تعمیر ده چې دا اصلي تعمیر. په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې د برېښنا عمومي ریاست د تدارکاتو رئیس وویل دغه اداره هڅه کوي چې ټولو خلکو ته برېښنا ورسوي. زیاته یې کړه چې له غزني ولایت څخه د تیریدونکي 220 کیلو ولټ وارداتي برېښنا موزي کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي. دا پروژه د تکمیلېدو په حال کې ده او آخري مرحلې دي. دا یوه ډېره اساسي او لویه پروژه ده چې برق د مرکز نه دغه ولایتونه چې په مسیر باندې دي دیو ته رسوي. دا پروژه د تکمیلېدو په حال کې ده او ډیر زر به د غزني ولسونه هم ترې مستفید سي. اداري ودانۍ چې د ورځنیو اداري چارو په پرمختګ او منظموالي کې مهم رول لري، د غزني ولایت مسؤلین ډاډ ورکوي چې نږدې وخت کې به دې ولایت کې پاتې نورو اداري واحدونو ته هم معیاري ودانۍ جوړې کړي.